السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ په نیټو کې بدلون راغی. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو په ګډه پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د راتلونکي 3 نړیوالو شلوريزې سیالۍ په محلویشت کې بدلون راولي. دا نوي محلویشت له مخې به یا د لوبلړۍ له پخوانۍ ټاکل سوي نیټې یوه ورځ وړاندې د روانې مارچ میاشتې په 24مه نیټه پیل سي. وروستۍ دوې لوبې به د مارچ په 26مه او 28مه نیټه د متحده عربي امارات په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو 3 شلوريزو نړیوالو سیالۍ په پخوانۍ نیټو کې بدلون د هاوک AYE ټکنالوژي د نشتوالي له امله رامنځته سوی دی. دواړو بورډونو د یادې سیالۍ لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژي د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده، ترڅو راتلونکي سیالۍ له نشراتي پلوه د ټولو اړینو اسانتیاوو او معیارونو په شتون او غوره کیفیت سره ترسره سي. بنگلادیش په شلوريزه لوبه کې انګلستان مات کړ. د بنگلادیش او انګلستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شلوريزو لوبو د لړۍ اوله لوبه کې کوربه لوبډلې انګلستان ته په 6 ویکټو ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړل. د بنگلادیش د چټګرام په لوبغالي کې په دغه ترسره سوي لوبه کې نجم الحسن شانتو هر اړخیزه لوبه وکړه چې په توپخانه کې یو 50 منډې وکړه او په ډګر ساتنه کې بیا 3 مهم کیچونه ترلاسه کړل. په دغه شلوريزه لوبه کې انګلستان په ټاکل شوي 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې چې جاس بوټلر وشپېته او پول سالټ 38 زیاتې منډې وکړې. بنگلادیش لوبډلې ته حسن محمود 2، شکیب الحسن، نسیم احمد، مستفیض الرحمن او تسکین احمد یوه ویکټه ترلاسه کړه. بنگلادیش د انګلستان د 150 منډو هدف په 18 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او انګلستان ته د شلوريزو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې زبردست ماته ورکړه. د بنگلادیش لپاره نجم الحسن شانتو 150 او شکیب الحسن 4 زیاتې منډې وکړې. انګلستان ته جوپرا آرچر، موین علي، عادل رشید او کریس ووکس یوه ویکټه ترلاسه کړه چې د دغه لوبې غوره لوبغاړی نجم الحسن ونومول سو. د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې د یوې 4 ورځنۍ او د بنگلادیش او سریلانکا پر وړاندې د 1 ورځنۍ سیالۍ د 3 اړخیزه لوبلړۍ په مخه د متحده عربي اماراتو پر لور وخوځېده چې هلته به د بنگلادیش سره هم یوه 4 ورځنۍ لوبه ترسره کړي او د سریلانکا او بنگلادیش سره به د 1 ورځنۍ لوبو 3 اړخیزه لوبلړۍ ترسره کړي. کومه دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.